بې زړه. د ایمان ځای زړه دی او دی بې زړه دی. چې وړوکی و له شکو او پیریانو ډارېده، چې لږ غوندې لوی سو د ملا صاحب له ډاره په سبق نه پوهېده. په کور کې د ادې ډار او د باندې د دادا ډار. اوس چې لوی دی د خان ډار، د ملک ډار، د حاکم ډار یې په زړه کې ټینګ ځای نیولی دی. په لاره کې ورسره د غلو ویره ده او په کور کې د غلیمانو د ویرې خوب نه ورځي. لویه خدایه، په کوم زړه کې چې دغومره ډېرې ویرې وي، ستا ویره ډېر ځای نسي پیدا کولی. په دغسې زړه کې ستا خوف ته ډېر لږ ځای پیدا کېږي. که ستا ډار او د ظالمانو ډار په یوه زړه کې یو شان موجود وي، د دې نه لویه ګناه بله نسته. کاشکې دوی یوازې له تا ویرېدلی او ستا د دښمنانو ډار یې په زړه کې نه وای. د خلکو ډار ستا ویره په زړونو کې کموي او ایمان ته زیان رسوي. ستا ضعیفه بندګان یوازې له تا نه ویرېږي، له نورو نه هم ویرېږي. دوی اوس د زورورو په مخ کې حق نسي ویلی او ته د حق طرفدار یې. ته په درواغو خفه کېږې او دوی له ډاره رښتیا نسي ویلی. ستا ظلم نه دی خوښ. دوی له ویره د ظالمانو خدمتونه او صفتونه کوي. هغه مسلمان اوس چیرې دی چې یوازې د تا ډارېږي او بس. ستا بنده باید د ډار بنده نه وي او د نمرود له اوره یې سترګه ونه سوځي.